سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن مو درته د ولسمشر د دویم مرستیال په اړه یو خبر راوړی چې وایي د ولسمشر دویم مرستیال نن د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې ویل چې لوی احمدشاه بابا، غازي امان الله خان او نورو تاریخي شخصیتونو ته درناوی لري. دانش د خبرو په یو اړخ کې په بامیان ولایتونو کې د خپلو خبرو په تړاو چې سدوزي او محمدزي او د پښتنو تاریخي نظامونه حکومتونه د طالبانو سره پرتله کړي وو په اشاره وویل زه لوی احمدشاه بابا، غازي امان الله خان او نورو تاریخي سیرو شخصیتونو ته درناوی لرم او د تیرې ورځې له خبرو مې ناسم تعبیر اخیستل شوی. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش زیاته کړې چې د تیرې ورځې د خبرو موخه یې د جمهوریت او سلطنتي نظامونو پرتله کول وو، نه یو شخصي او قومي نظر. دانش پرون له ولسمشر سره ګډ بامیان ولایت ته سفر درلود او د وینا پر مهال یې ویلي وو د طالبانو حکومت عیناً د سدوزیانو او محمدزیو 230 کلن استبدادي او دیکتاتوري حکومتونو نظامونو بڼه لري چې هغه وخت هم یوې کوچنۍ قبیلې چې د ولس له روح او محتوا سره یې تړاو نه درلود په مورثي ډول حکومت کاوه او امارت هم د هغوی په شان ډله ده. د سرور دانش دا څرګندونې په ټول هیواد کې د پښتنو او پښتنو د نوو ځوانانو ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی وو. پر خوا له رسنیو فعالان ویلي سرور دانش باید د خپلو دې څرګندونو په تړاو له ملت او په ځانګړې توګه له پښتنو بیا بخښنه وغواړي.